یسألونک عن الانفال، تا نه پوښتنه کوي د انفالو په باره کې. قل الانفال لله والرسول، وایه انفال د الله او د رسول دي. د دې څه مطلب؟ انفالو نه مراد دلته د غنیمت مال دی. خو کار داسې وشو چې کله جنګ وشو نو ابتدایي فتحه کې مسلمانانو غنیمت ټولول شروع کړو. څه خلکو کافران تعقیب کړل، څه خلک نبي صلی الله علیه وسلم سره ولاړو چې د حفاظت. نو چې کله جنگ خلاص شو، چا چې غنایم ټول کړي وو، مال یې ټول کړی و، هغې ویل دا زموږ دی، موږ ټول کړی. او چا چې کافران زغلولي وو، هغې ویلې چې که موږ زغلولي نه وی راواپس شوی وی بیا به هېڅ شی نه و، موږ کېږي. څوک چې نبي صلی الله علیه وسلم سره ولاړو هغې وی زموږ کېږي. خبره تلخي حد پورې ورسېده. دا د اسلام او د کفر اولنی جنګ و. نو خلک په دې باندې نه پوهېدل چې په دې دین کې د غنیمتونو سره به څه کېږي. دوی سره همغه پخوانی نظر و چې چرګ یو مرغه دی، چچا ونیو د هغه دی. همغه د جاهلیت زمانه کې چې کوم خبره وه چې جنګ دی، نو چا چې کوم شی ونیو خو د هغه شو. نو دې باره کې نبي صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې دا د چا کېږي. نو اول کې الله رب العالمین دا حکم وکړ چې دا د هېڅ چا نه دي، دا د الله او د رسول دی. دې دپاره چې د دوی اطاعت تکمیل شي، چې بس دا د الله او د رسول، هېڅ چا نه دي. بیا لغونې وروسته یې ویلې چې دا 5 برخې کوي. یو برخه الله او رسول، فقرا، مسکینان، د رسول الله خپلوان ته پرېږدئ، او 4 برخې مجاهدین په خپلو منځونو کې تقسیم کوي. خو اول کې دې دپاره چې د دې تربیه وشي، د دې ټریننګ وشي، د الله او د رسول د حکمونو په منلو باندې دی عادت کی. اول کې ورته ویلې دا د هېڅ چا نه دي، دا ټول د الله او د رسول ستاسو نه دي. او دلته د غنایمو نه په انفال باندې تعبیر وکړه. انفال جمع د نفل ده. نفل چې کله نسبت تابع ته وشي، د دې نه مطلب دی د فرض نه اخوا زائد خدمات وړاندې کول. لکه وایي نفلي روژه، نفلي مونځ، اخو الله موږ باندې فرض کړي نه دي، خو دا د هغه فرض نه کوم حق چې الله موږ باندې عاید کړی، د هغې نه اضافه خدمات دي چې موږ یې الله ته وړاندې کړو. کله چې د نفل نسبت مطبوع ته وشي، یعنی الله ته وشي، یا جنگ کې د جنگ قمندان ته وشي، نو هلته بیا د نفل نه مراد دی هغه زائد شی چې د استحقاق نه زیات الله یې خلکو ته ورکوي. ونه چې حق کېږي د حق نه زیات ورکوي، یعنی انعام. نو دې ته انفال ځکه ویلې چې دوره دا غنایم نه دي، دا انفال دي. د الله تاسو ته درکړي. 300 کسان هم 1000 کسان ته چېرته شکست ورکړی، او چې تاسو خپل دښمنانو ته شکست ورکړه، همدغه بس شو که. دا خو هغه اضافه نعمت دی چې الله تاسو ته درکړی. په دې خبره باندې پوه شو که پوه؟ مفسرونو لیکلي چې انفال ورته ځکه ویلې چې باعتبار انها منحة من الله من غیر وجوب، دا د الله د طرف نه منحه ده، په الله واجب نه دي. یسألونک عن الانفال، تا نه پوښتنه کوي د دې غنیمتونو په باره کې. قل الانفال لله والرسول، ووایه دا انفال د الله او د رسول دي. لله د الله دي، ملکن په اعتبار د ملک باندې، دا د الله ملکیت او د رسول الله دی. او د والرسول او د رسول الله دی تصرفا په اعتبار د تصرف. لله ملکن والرسول تصرفا، ملک د الله دی او د تصرف اختیار پکې د پیغمبر دی. تاسو پکې څه کار نشته. نو بیا خو صحابه نیکان خلکو، ښه خلکو چې د الله امر راغی وي صحیح دی، نو ټولو خپله جګړه پرېښوده، صحیح دی. فاتقوا الله، الله نه یره وکوئ. په څه شي کې مفسرین وي؟ فی الاختلاف، په اختلاف. اختلاف مه کوئ، اختلاف نه ځان وساتئ، الله نه ویرېږئ. واصلحوا ذات بینکم، او خپل ذات البینی روابط او تعلقات درست کړئ. واطیعوا الله ورسوله، او اطاعت وکړئ د الله او د رسول. خپل ذات البینی تعلقات درست کړئ. په څه شي باندې؟
د هغې دپاره شریعت کې 3 اصوله دي: عدل، احسان، ایثار. باید عدل وشي. عدل نه بیا زیات شی دی چې نیکي وشي، ښېګڼه وشي، او سړی خپل هغه حق پرېږدي خپل بل مسلمان ورور ته. ایثار دی چې ځان ته په بل باندې ترجیح ورکړي. یعنې دا 3 شیان ذهن کې وساتئ: عدل، احسان یو بل سره، ایثار یو بل ته په ځان باندې ترجیح ورکول. دا شی ځان کې مو پیدا کوئ چې دا ما دی او دا یې تا دی او دا یې ما دی او دا یې تا. بس کورونه یې مسلمانان یې صحیح دی چې دا به عدل باندې تقسیمېږي، خو د احسان او د ایثار مسایل هم د ذهن نه ونه باسئ. واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین، او اطاعت وکړئ د الله او د رسول که تاسو مؤمنان یې. اوس الله رب العالمین دی ته وایي چې مؤمن څه ته وایي. مؤمن دی ته نه وایي چې د الله حکمونه اوري، قرآن اوري، د الله ایتونه اوري، د ټس نه مس کېږي. نه، مؤمن دی ته نه وایي چې د الله حکمونه اوري او هغه د خبرې نه بیا تېرېږي نه، چې څوک ورته وایي دا کار مه کوه، دا ناروا دی. چې مؤمن یې وایي صحیح. مؤمن دی ته نه وایي چې یو کتاب ورته خلاص کړې او هغه د 2 روپو نه چاته تېر نه شي، چې د حق هم نه وي، بیا هم په خپل ضد ولاړي. فرمایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بېشکه مؤمنان هغه خلک دي چې کله الله را یاد کړلی شي وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، زړونه یې ویریږي. واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، او کله چې لوستی کېږي په دوی باندې د الله آیاتونه د دوی ایمان زیاتوي. ایمان زیاتېږي او که قوي کېږي دی کې زموږ ته کار نشته. دا کتابو جګړې دي لګیا وي، څوک یې زیاتېږي او څوک یې قوي کېږي. قرآن او حدیث کې دواړه الفاظ راغلي. ذالک اضعف الایمان راغلی، چې اضعف الایمان نو مقابل کې قوي الایمان راځي، او د زادتهم ایمان هم ډېر شیان راغلي، خو چې زیات شي نو قوي شي که نه. دا د تعبیراتو اختلافات دي د علماو ترمنځ، هغې کې موږ بحث نه کوو. قرآن وایي چې دې باندې ولوستی شي د الله آیاتونه ایمان ډېرېږي، یعنې ایمان قوي کېږي، ایمان ترقي کوي. موږ ورته نور الفاظ استعمال کوو. ایمان نشو و نما کوي، ایمان ته بالدګي حاصلېږي. وعلى ربهم يتوکلون، او په خپل رب باندې دی توکل کوي. الذین، دا مؤمنان هغه خلک دي یقیمون الصلاة چې مونځونه قایموي، ومما رزقناهم ينفقون، او دا هغه څه نه چې موږ ورته ورکړي دي د الله په لار کې خرچ کوي. چې کله د الله آیاتونه پې باندې تلاوت کېږي زړونه ویریږي. ځینې خلک پیدا شوي چې هغه ذکر کوي یا نعت یا څه شی واوري بیا خیزونه وایي. نو دې ځای کې امام قرطبي چې دی د صوفیانو په وجد باندې، کوم چې دا غالي صوفیان دا کار کوي، ټول صوفیان داسې نه کوي، د هغې وجد باندې قرطبي دلته ښه بحث کړی. څوک د هغې شوق لري چې ویې وایي نو ودې وایي. دغه وجد چې راځي او خیزونه پکې خلک وایي دا صحیح نه دی. دې باندې علماو، فقهاو، مفسرینو رد پې باندې کړی، رد پې باندې کړی، یا صحیح نه دی. بس د مؤمن باندې چې کله د الله آیاتونه تلاوت کېږي د هغه زړه کې د خدای نه ویره راځي. او سوره شعراء کې ویلي دي، وبخښئ سوره زمر کې، چې کله د الله آیاتونه مؤمنانو باندې تلاوت کېږي ویښته پې ودرېږي. تقشعر جلودهم، او بیا بیرته پستېږي او زړونه یې الله ته متوجه. په دې خبره باندې پوه شئ. ویښته په سړي باندې ودرېږي، خوف پې باندې راشي، ویرېږي د الله نه. دا نه چې هغه خیزونه وهي، یو بل ټیل وهي، ګډېږي. دا د مؤمن کار نه دی، دا شیطاني څه جذبه ده چې هغه په هغې باندې راځي. قرطبي دې باندې ځای په ځای بحث کړی دی. 2 ځایه مخکې تېر شو خو ما پکې وضاحت ونه کړو. دی 3م ځای بیا پې کړی. 3 ځایو کې کېدای شي هغې نه هم زیاتي، ښه مشرح بحث پې باندې کړی چې دا څه شی دی.
اولئک هم المؤمنون حقا، دغه خلک چې دي همدا مؤمنان دي ریښتونی. لهم درجات عند ربهم، دی لره درجې دي په نزد رب د دوی. ومغفرة او مغفرت دی، ورزق کریم او رزق دی عمده. ته به وایې چې دا معامله خو د صحابو باره کې راغلي، دا مغفرت خبره څنګه وشوه؟ انسان چې څونه لوی شي څونه لوی شي هغه داسې نشي کولی چې خپل د 50-60 کاله ټول ژوند بالکل سټنډرډ طریقه باندې تیر کړي. څه کمی زیاتی غلطي دا شیان کېږي، تېروتنې دا شیان کېږي. خو چې کوم خلک د الله تابعداري کوي، الله سره مینه کوي، رسول الله سره مینه کوي، د الله د احکامو تابعداري کوي، د الله په لار کې جهاد کوي، د الله په لار کې د سر مال او د ځان او د اولاد قرباني ته تیاري، د هغې کمی زیاتی او غلط فهمي او تقصیرات هغه الله معاف کوي، هغې نه ورته الله پاک تېرېږي. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما لك څنګه چې د څه شي سره تشبیه ورکوي، یعنې لکه څنګه چې ته ستا رب د خپل کور نه په حق سره وویستې او دوی کې یوه ډله خفه وه. وګوره نتیجه خو ښه شوه چې ستا خبره یې ومنله، الله په بدر کې غالب کړ. دوی خفه په دې و چې په دې قافله ورشو، ښه دی، اسان هم ده او ګټه هم پکې ډېره. نو لکه څنګه چې هلته یې ستا خبره ومنله، اگر کې به ظاهر کې تکلیف وه خبره کې، خو نتیجه یې ښه شوه. که د غنایمو د تقسیم مسله کې هم ستا خبره ومني او وایي چې دا د الله او د رسول دي، زموږ پکې نشته نو صحیح، نو د دې انجام هم ورته ښه شي چې دا ومني چې دا د الله او د رسول. کما اخرجک، لکه څنګه چې ته راوویستې ربک ستا رب من بیتک د خپل کور نه مدینې نه بالحق د حق سره. بالحق يعني روح المعاني لیکلي بسبب الحق الذي وجب عليك وهو الجهاد، د حق په وجه یې راوویستې چې هغه جهاد او پتا باندې فرض. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، او یقینا یوه ډله د مؤمنانو خفه وه. دا شی ښه نه ګڼه چې د مشرکینو په لښکر باندې حمله وکړي، خو چې ستا خبره یې ومنله، خپله رایه پرېښوده، نو ګوره نتیجه ښه شوه. که غنایو کې هم ستا خبره ومني نو انشاءالله نتیجه به ښه شي. اگر که ظاهر کې خو سخته خبره ده چې یو سړی جنګ وکړي او ته ورته وایې چې غنیمت کې ستا څه شی نشته، دا ټول د الله او د رسول. یجادلونک فی الحق، دی بحث مباحثه کوي تا سره په حق کې. حق نه مطلب دلته همدا دی چې تا په قافله باندې تک پرېښوده او په لښکر باندې تک ترې تر جوړ کړه. مظهري کې لیکلي فی الحق فی ایثارک الجهاد اظهارا للحق او لایثارهم تلقی العیر، دی عیر باندې تک ورته زړه یې غوښته چې په قافله باندې ورشي. یجادلونک فی الحق، حق سره جګړه کوي، یعنی دې کې چې ته ولې په قریشو په لښکر باندې تک ولې راجح ګڼې، ولې هغه طرف ته ځې. بعد ما تبینه، پس د هغې نه چې حق واضحه شوی و او څرګند شوی و، یعنې خبره واضحه وه، فیصله شوې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم میلان او د هغه د طبیعت رجحان معلوم شوی و، خو بیا هم بحث کوه، انسان دی نو. کانما یساقون الی الموت، لکه چې دی وړل کېږي مرګ ته، شړل کېږي مرګ ته. کبیر په تبینه لیکلي امام رازي من بعد ما تبین لهم انهم ینصرون، پس د هغې نه چې دا خبره دې ته واضحه شوې وه، که تاسو په لښکر هم ورشئ نو کامیابېږئ، خو بیا هم بحث کوو. کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، لکه چې دی شړل کېږي مرګ طرف ته او دی ګوري، دی لکه چې وایي مونږ خو دیده دانسته اوس مرګ طرف ته شړل کېږو نو، هغه غټ لښکر دی. وایز او یاد کوي هغه وخت یعدکم الله چې الله د سره وعده وکړه، احدى الطائفتین، په دوو طایفو کې د یوې. الله ویلې که په قافله باندې ورځئ هغه هم ستاسو ده، که په لښکر باندې ورځئ هغه هم ستاسو، په هر یو چې ورځئ.
الله در سره وعده وکړه په دوو طایفو کې د یوې انها لکم چې دا به ستاسو وي وتودون او تاسو خوښوئ ان غیر ذات الشوکة تکون لکم چې غیر ذات الشوکة د ستاسو شي شوکې نه مفسرینو تعبیر کړی الشدة والقوة یعنی هغه چې شوکت نه لري قوت او شدت نه لري هغه د ستاسو شي هغه تجارتي قافله وکړه قافله شوکه عربی کې غنې ته وایي ازغي ته غیر ذات الشوکه هغه چې شوکه پکې نشته تکلیف پکې تاسو ده نشته په دې خبره باندې پوه شو که بیا دغه شوک او شوکه غنې ته وایي بیا دا د قوت په معنا باندې استعمالیږي هغه هم قوي که نه سړي پښه کې ننوځي چوخي که عام لرګی پروت وي هغه نه چوخي خو هغه چوخي تاسو ویلې چې غیر ذات الشوکه چې کوم شوکه نه لري یعنی قوت او طاقت او شوکت او دبدبه نه لري او قوت پکې نشته هغې باندې مونږ ورشو هغه د ستاسو شي تکونو لکم ویرید الله اراده لري ان یحق الحق ان یظهر الحق چې حق غالب کی بکلماته په خپل اوامرو باندې یعنی الله دا غوښتل چې په خپل اوامرو باندې حق غالب کی ان تاسو ته جهاد امر وکي تاسو لاړ شئ جهاد وکئ په دې ترتیب الله حق غالب کی ويقطع دابر الكافرین او الله اراده لرله چې د کافرانو بیخ پریک جرړې کټ کی نو جرړې خو په دې نه کټ کېده چې تا قافله باندې حمله کړې او صحیح ده تا الله سره پیسې ډېر راغلي جرړه د کافرانو خو په دې باندې قطع کېده چې جنگ ورسره شوی قوت او شوکت او دبدبه ختم شوی او دا غرور او کبر د خاور سره خاور شوی چې د 300 نفرو په لاس الله ورته شکست ورکړ ليحق الحق دې دپاره چې حق الله غالب کی مضبوطی کی کلکی کی ويبطل الباطل او باطل الله محو کی ولو کرہ المجرمون اگر کدا خبره به د مجرمانو خوښه نه وه اذ تستغیثون ربکم کله چې تاسو فریاد کو خپل رب ته فاستجاب لکم نو الله ستاسو فریاد قبول که تاسو ته او الله ویلی انی ممدکم بالف من الملائکة مردفین چې زه ستاسو کومک کوونکی یم په زر ملایکو باندې مردفین چې کته کېدونکي به وي متتابعین یو بل پسې پرله پسې به دا زر کته کېږي وما جعله الله الا بشرا او نه دی ګرځولی الله پاک دا الا بشرا مگر زیری یعنی دا چې دا وعده د کته کېدو د ملایکو د الله نه دی ګرځولی مگر زیری او خوشحالي ولتطمئن به قلوبکم او دې دپاره چې مطمئن شي په دې باندې ستاسو زړونه ومن نصر الا من عند الله او نه دی کومک مگر د الله د طرف نه ان الله بشک الله عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی یعنی الله که ملائک هم لږي کومک کوی شي که ملائک هم نه لږي کومک کوی شي خو دا دې دپاره وشو چې ستاسو زړونه مطمئن شي او تاسو خوشحاله شئ چې زمونږ رب او زمونږ پروردګار مونږ ته زر ملائک لږي زمونږ د کومک لپاره بې ملائکو هم الله کومک کوی شي او قادر دی هر رقم کوي اذ یغشیکم النعاس کله چې الله تاسو باندې نعاس راوسته په نعاس یې پټ کړئ په نعاس باندې الله پاک تاسو پټ کړئ نعاس هغه پرکالی ته وایي په دې باندې پرکالی راغی امانة منه دغه نعاس د الله د طرف نه تاسو دپاره اطمینان وینزل علیکم من السماء ماء او نازلی الله تاسو باندې د بره نه اوبه لیطهرکم به چې تاسو پې پاک کي ویذهب عنکم رجز الشیطان او لرې کې الله تاسو نه وسوسې د شیطان ولیربط علی قلوبکم او دې دپاره چې الله ستاسو زړونه وتړي یعنی همت هم لوړ کړي ویثبت به الاقدام او کلک کي په هغې باندې الله قدمونه دا لږ واورئ دا خو چې یو طرف ته 300 وي بل طرف ته زري او اولنی جنګ مي نو ویره خو سړي باندې راځي که تبعي ویره نو هغه داسې وشو چې الله په احد کې او په بدر کې مسلمانانو باندې پرکالي راوسته هغه پرکالي نه پس چې پاسېدل الله ته ویره ویستې وه
دا ورته الله یو ترتیب جوړ کړه، الله خپله ښه پوهېږي. خوب نه پس د سړي حالت هم بدلېږي، خو په دې طریقه باندې الله په پرکالي باندې الله د دې مرسته وکړه، په خوب باندې الله د دې مرسته وکړه. یو مسله خو دا د اوبو مسله دا وه چې مشرکین مخکې نه راغلي وو، هغه یې ډېرې اوبه هغه یې نیولې. نبی علیه السلام چې راغی بس لږې غونې اوبه وې، هغې سره یې واړه. ابن منذر یو سړی و، هغه رسول الله ته ویلې چې دا تا ته الله امر کړی چې دلته یې واړوه او که جنګي تدبیر په حساب ته اړولې. نو هغه وایي نه ما ته الله نه دي ویلي چې دلته یې واړوه، که دلته یې واړوه، خو جنګي تدبیر. نو هغه وایي دا ځای صحیح نه دی، موږ باید لږ مخکې لاړ شو، د اوبو ډېرو چونو باندې موږ قبضه وکړو او کومې چې موږ نه ډډې ته یې هغې کې تیږې واچوو، بندې کړو، دې لپاره چې مشرکین ته اوبه پاتې نه شي. په دې خبره پوه شو. دې کې نبي علیه السلام خپلې سفر لاندې لاس و، اسمان نه ملک راغی، هغه وایي الله در باندې سلام ویلې او وایي چې د دې سړي خبره صحیح ده. دا سړی عقلمند دی، د دې خبره درسته ده. نو نبي صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته وکتې، هغه هم ناست و، ورته ویلې دا پېژنې دا څوک؟ نو هغه وایي زه ټول ملایک نه پېژنم چې دی به کوم اسمان نه راغلی، کوم ځای نه به راغلی، خو دونه پوهېږم چې دا شیطان نه دی، ملک دی. دونه پوهېږم چې شیطان نه دی، ملک دی، خو نور نه پوهېږم چې دا کوم ځای نه راغلی، کوم اسمان نه راغلی، کوم دفتر نه راغلی، خو ملک دی. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ځای بدل کړ. خو بهرحال مسلمانانو ته د اوبو مسله وه. شیطان د صحابو په زړه کې دا خبره اچوله چې ښه که شپې جنابت درته ورسېږي او سبا مړه شئ نو جنوب به مړه شئ او سبوی مونځ به هم په جنابت کې وکړي. وسوسې به ورته اچولې او دا وسوسه یې ورته اچوله چې دا نو څنګه دا سړی وایي چې زه پیغمبر یم، نو څنګه داسې په وچه باندې تاسو پاتې شو؟ داسې نورې څه خبرې مې هم ورته اچولې. نو الله شپې باران وکړ. شپې چې الله باران وکړ نو هغه اوبه مسلمانانو ځان دپاره ډنډ کړې. کوم څاروی ماروی ورسره یي تیویز کړي، خپل کچې وینځي چې پکې وینځي، که اودس کوي چې اودس پکې وکړي، چې غسل کوي چې غسل پکې وکړي. او مسلمانان فراز طرف ته و، لوړ طرف ته. نو هلته شګه چې دی کلکه شو، شګه کلکه. مشرکین نشیبي طرف ته و، هلته چې دی ځمکه خټه شو، چقړ شو. نو هغوی چې پکې یو بل خوا ته تله غورځېدل به، پښې به یې ښویېدل او د مسلمانانو پښې کلکې شوې او اوبه هم ورته الله پیدا کړې. نو دې ته الله اشاره وکړه، وینزل علیکم من السماء ماء، او الله کته کوي تاسو باندې د اسمان نه اوبه لیطهرکم به، چې تاسو پرې پاک کړي. ویذهب عنکم رجز الشیطان، او بوزي الله لرې کړي د تاسو نه د شیطان هغه رجز او هغه ګند او وسوسه چې د مسلمانانو په زړه کې اچوي. ولیربط علی قلوبکم، او دې دپاره چې الله ستاسو زړونه وتړي. نو زړونه تړلو نه مطلب عربي کې دا دی چې همت هم لوړ کړي، همت هم لوړ کړي، همت هم کلک کړي. ویثبت به الاقدام، او کلک کړي الله په دې باندې ستاسو قدمونه. ځکه هلته شګه وه، شګې اوبه جذب کړې، کلکه شوه. یا به که دی اخوا دېخوا پکې منډې وهلې یا حمله یې کوله یا بل شی کوله، ښویېدل به هم نه او ستړي کېدل به هم نه.